د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټولې خویندې به ښه اوسئ. محترمو خویندو زموږ د نن ورځې درس دی له لاندې کارونو څخه په کلکه ډډه وکړئ، هېڅکله یې مه کوئ. یعنې ځینې هغه کارونه چې هغې څخه باید همیشه ځان وساتل شي. لومړی کار دا دی چې بد ملګري یعنې د بدو ملګرو څخه باید ځان وساتل شي. ځکه بد ملګری چې دی د هغه چې دی بد کارونو ته خپل ملګری هڅوي او بد کارونه د دې سبب کېږي چې انسان پرې جهنم ته لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي المرء علی دین خلیله، یعنې هر سړی چې دی د خپل نږدې ملګري په خوا او طرف او د هغې په دین وي. څنګه کارونه چې همدا ملګری کوي نو همدغسې دا هم کوي. نو په دې خاطر باید له بد ملګري نه خپل ځان وساتو او ځان ته نیک دوستان پیدا کړو. همدارنګه دویم کار چې دی بازارونه دي. ځکه بازار چې دی دا د ګناه او بدیو مرکز دی. همدارنګه د نبي علیه السلام حدیث هم دی تر ټولو بد ځایونه چې دي د الله تعالی په نزد باندې بازارونه دي. نو که چېرته د چا ډېر ضرورت نه وي نو کوشش دې وکړي چې بازار ته لاړ نه شي. خو که چېرته لاړ شي نو بیا هم له ډېر دقت او احتیاط نه باید استفاده وکړي. ښه په ستر او حجاب او پرده کې لاړ شي او څومره شی چې ضرورت لري هغه واخلي او بېرته راشي، یعنې بې ځایه وخت تېر نه کړي. درېیم کار چې دی هغه د سترګو ښکاره کول دي. یعنې د داسې نقاب یا رویبند داسې څه څخه استفاده کول چې په هغې کې سترګې ښکاري. نو په دې اړه چې دی شیخ محمد ابن عثیمین فتوا ورکړې ده. وایي دا ډول نقابونه چې دي دا ناروا دي چې د هغې نه د انسان سترګې ښکاري. چې اوس داسې نقابونه ډېر رایج شوي هم دي او اکثره نجونې چې حجاب اغوندي نو هم یې هغه حجاب یې فیشني او هم چې دی د هغې سترګې ښکاري. ان مخ یې مکمل پټ نه په صحیح ډول چې څنګه باید پټ شي هغسې پټ نه وي. نو دغه کار چې دی دا ناروا دی. څلورم خبره چې ده هغه د کافرو ښځو څخه تقلید کول. یعنې هغه ښځې چې مثلاً موډله وي د هغې کوم عادت او تقلید چې دی څه رقم چې هغه لباس اغوندي، څنګه کارونه چې هغه کوي هماغسې کول. نو دا چې دی ناروا کار دی. ځکه چې دا کار چې دی دا د اسلامي حجاب نه یوه ښځه منع کوي. د هغې نه یې زړه تورې او مختلفو ګناهونو ته ورته لاره هواروي. مثلاً د هغې ویښتان لنډ وګوري، خپل ویښتان هم لنډ کړي. همدارنګه د هغې ویښتان توني وګوري، کوم سټایل پکې وګوري هماغسې خپل هم وکړي یا د هغې په شان خپل ویښتان جګ کړي. نو دا کارونه چې دي دا باید ونه شي. همدارنګه بل کار چې دی چې هغه هم په دې عصر کې ډېر رایج عمل دی هغه دا دی چې د ځوانانو ترمنځ د مینتوب پدیده. یعنې داسې چې یو شخص په بل باندې مین شي، یو هلک په جلۍ باندې مین شي یا یو جلۍ د یو هلک سره مینه پیدا شي نو به یې د یو نامحرمه شخص سره په ساعتونو خبرې کوي. نو له دې څخه باید ځان وساتل شي. او همدارنګه څرنګه کارونه چې هغه هلک کوي نو دا هم د هغې تقلید کوي. نو دا مینه چې دی دا حرامه ده. دې څخه باید چې دی ځان ساتل واجب دي. شپږم عمل چې دی هغه د عورت لوڅول دي. چې د کافرو ښځو په وړاندې یا له هغې نه پرته د نورو ښځو په وړاندې خپل عورت لوڅ کړي. یو خو چې دی د ضرورت په حالت کې هغه ګناه نه لري، خو بې ضرورته چې دی نو دا کار چې دی حرام دی چې ته د یو چا په مخ کې خپل عورت لوڅ کړې، هغه که محرم وي که نامحرم. اووم کار چې دی د بیکارۍ وختونه. یعنې کوم بیکاره وختونه چې کوم وخت کې چې انسان وزګار وي نه د کور کار کې مصروف وي، نه په درس کې، نه په بل شي کې مصروف وي، نو په دې کارونو کې چې دی خپل ځان دې په دیني کارونو کې مصروف کړي. یعنې یا د یو دیني کتاب مطالعه کړي یا د عبادت وکړي یا د ذکر اذکار ووایي. همدارنګه نور چې کوم نیک عملونه دي هغه دې وکړي. نو که چېرته دا وخت بیکاره تېر شي نو وخت چې دی دا د الله تعالی امانت دی انسان سره. د دې وخت پوښتنه کېږي د انسان نه چې یعنې دا خپل عمر، خپله ځواني، خپل وخت یې په څه شي کې تېر کړ.
نو د دې نه ښه ده چې هغه خپل بېکاره وختونه چې دي هغه په داسې کارونو تېر کړو چې هغه هم زموږ د دنیا ګټي او هم د آخرت. نو دا څو عملونه دي په دې هیله چې عمل پرې وکړئ، زده یې کړئ او هم یې نورو ته ورسوئ.